چې دا وګورې دا کال یم دغه ټول دا راوالې ده نو ډېرې بدې بدې واقعې راغلي چې دا نه دي په کار لکه دا خو موږ له دغه ماشومان یا دغه نسل موږ له څه شی بیدلی اوس که فرض کړو زه یو لوکري کوم یا فلانه ښځه یو کار کوم دا ځوانانو ته موږ څه میسج ورکوو نو دا حالت د افغانانو په د اروپا کې ما ته ښه طرف ته نه ښکاري نو په دې وار داسې که لنډې لنډې خبرې سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته باچا صاحب اول خو تاسې د یوه هېوادنۍ مینې نه او د همدردۍ نه یو نړۍ مننه واقعا بعضې خلک له زړه راځي او بعضې خلک له باسي راځي لیکن ستاسې درد باید هر افغان درک کړي ګورې باچا صاحب زه اول دې ته راځم چې کله چې تاسې په ټیک ټاک باندې ټیمو مسله شروع کړله که نه دلته هم افغانانو بعضې منفي ګرایي کوله رحیم صدیقي بېچاره ورته یو خبره شروع کړه دلته منفي ګرایي شوه زه ورته ووایه افغانه ته هغه خپل د پلار وینې درنه ورکه ده ته پښتو نه اوښته یې د تا وینه بدله سوې ده رنګ یې بدل کړی ګوره پښتون خو داسې یو چا ته ویل کېږي چې هغه ننګ لري ناموس لري غیرت لري حیثیت لري له لوږې مري چا ته لاس نه اوږدوي پلار دې هلته تا خبر موټر خرڅ کړی ټکټر خرڅ کړی هر شی چې کړي ته یې دلته راولېږلې لیکن ته دلته ولې د هغه پلار زوی نه سوې ته ولې د بل چا زوی سوې ته ولې د یو وکیل د پارلمان د زوی خو د چمنه کوې لوچک خو به د دغه خلکو زوی و چې په حرام یې بې ګټلې وي د تا پلار خو په بازاریو په بزګرۍ ګټلې دي ولې بدبخته زو د تا یې د لوچکیو د بدماشۍ سره څه ته به یو چا دوه څپېړې والې تا به ورته ویل چې وروره زور راکېسته خو په ځکه دې نه وایم چې هلته پلار راپسې ګوري قسم په خدای زه دې درته وایم باچا صاحب ما به دلته ښې خبرې کړې وې لیکن ترخې په دې کوم چې نور یې وشرموو خدای ته وګورئ دغه خپلې خویندې چا ورخصولې ودې بدبخته زمانو دا اوس چې 4 میلیونه فالوور لري د تا خو رقص کوي په ځان وباچي خو ته لایف کیف ورکوې ولې باچا صاحب ته کوم ورځ نه ورکوې ولې کوم بل ملګري ته چې تا ته د کاروبار لاره درته ښیي تا ته ورورګلوي درښیي تا ته انسان ته ولې د هغه لایف کې نه کښېنې زه دې درته وایم باچا صاحب دغه خبره داسې ده چې چا پښتون هغه څوک د خدای دې وکړي چې چینایي به وي ننګ دې پښتون یې عزت یې د پښتون یې آبروی د پښتون یې او کړه وړه یې د پښتانۍ ما ته هغه سړی داسې ده موږ نه وایو وایي پلانۍ ډېره نارینه ښځه ده دا ولې وایو په ښځې کې د سړو عادت او په پښتون کې چې د پښتو عادت نه وي خدای دې وکړي چې پلار یې پښتون وي مور یې پښتنه وي دا ما ته پښتون نه ده او نه پښتون ورته وایم په هندوستان کې خلک پښتو وایي په چین کې خلک پښتو وایي په ټوله دنیا کې خلک پښتو وایي پښتو ځان ته قوانین لري ګوره پاچا صاحب دلته خلک راغلی تا خپله کیسه وکړه زه داسې ورته وایم ودې بدبخته زو مزدوري وکړه خواري وکړه تکلیف وباسه یو کال بعد 2 کاله بعد په چوک پاپړ شروع کړه که 15 کاله بعده تا له پاپړو دوکان خلاص نه کړه زه مخ توروم په خره چپه کښېنم لایف راځم لیکن ته یوه ورځ مزدوري کوه 2 ورځ ډسکو ته ځه 3 ورځ د یو چا لایف کې جلۍ ته ګیف وله اینې بدبخته زو خدای دې تر دې هم تباه و برباد کړه ولې چې د تا له نامه د افغانیت نوم ته تاوان رسېږي ته یو اختراع وکړه قربانه چې زه دې په سر کښېنوم زه دې فکر اختراع وکړه دلته ما سره افغانانو ما سره رابطې وکړې د کاروبار په باره کې چې آنلاین سره هم کاروبار کېږي یقین وکړئ ما هغه تا ټیمو خبره وکړه دا موضوع هغه نه ده یقین وکړه هغه څه کوي چې ستا تشویق کړي ستا نه مننه وکړي تا ته کنځلې کوي تا ته کنځلې کوي د هغه په دغه مقابل کې چې ته یو ښه لار اخلې روزګار ورته ښیې تا ته کنځلې کوي یقین وکړئ افغانان ما سره وو هغې ما ته ویل چې موږ غواړو چې دا شان کاروبار دی آنلاین دی افغانانو والله ما د دې افغانانو نه توبه ده ځکه دا خو دې ته سمه لار ښیي دا خو تا ته ورور کنځلې بدرت وي باچا صاحب زه دلته نور ملګري ناست دي زه څه نه درته وایم باچا صاحب ګوره زه دې درته وایم دلته نور ملګري ناست دي د ټولو قربان شم چې ما ته حوصله کوي ما اوري د دې نوبت ده زه به نور کته شم دوی ته به وخت ورکړو لیکن باچا